بیا چې کله دا مور زړه شي او دا مور غریبه د تکلیفونه تیر کې وسړه شي به قسم په الله موږ د خپل مور کفالت لپاره نه تیار دنیا زندگی ته تیر بشي ډیر خلک الله په لار کې قربان شو شهیدان سل مفتی سردار علی حقانی شهید مد الله په لار کې قربان شو شهید شو مفتی سردار علی حقانی شهید رحمت الله د ژوند اخرنۍ ورځ ما سره تیر کړه وزیرستان کې مجلسه وکړه زه د لکی مروت یم اخر کې 7 تاریخ ته ما سره جلسه وکړه وزیرستان کې ماخام اذان لګیا د بنو کې ما رخصت کې زمونږ په سره نورنګ کې کور د زکور ته لاړم ما ته وای ما سره لار شه زور ته په 9 تاریخ باندې بیا ګنډي چوک ورته د خلک پیژنې ګنډي چوک سره جلسه ده په 9 تاریخ هغه ته برزه بیا په سفر باندې لاړ شو ما ته وای ټیک ته د مدرسه ما غوټه مدرسه ده ته مدرسې کړنو کو په 9 تاریخ بیا لاړ شو کوهات کې روان ده توجه کوهات کې روان ده وړو کې مشوم بچي رنګ ورته او بابا جان کړه کور ته زی آیس کریم را واخلا کور کې وړو کې مشوم یا انتظار کوي اوس په بابا رواني اوس په بابا رواني آیس کریم به راغستای ما ته بر رواني سپین سره مور انتظار کوي دروازه کې ولاړه ده پلار بوډا انتظار کوي اوس په مفتی سردار رواني یتیمان بچیان انتظار کوي بچي انتظار کوي خزه انتظار کوي هغه انتظار کوي اوس په مفتی سردار علی حقانی شهید رحمت الله کوهر ته رواني هغه ته صفته مفتی سردار کفن کې ټوکړي ټوکړي ورته راوړل دا زندگی ده په دې زندگی باور نشته ښا د ټماټر ګارانټي شته خو لیکن د انسان ګارانټي نشته اے خلکو الله نو یریږو نن الله سره روغ وکړو نن موقع ده اے نوجوانا نن په دې مسجد کې الله ته وجه سترګې ټټه خدایا ډېر ګناهونه مې کړی الله ته پاته ده ګناه پته مې پلار ته نشتا ګناه پته مې مور ته نشتا ګناه پته مولوی صاحب ته نشتا ګناه پته مې رور ته نشتا خور ته نشتا الله ما چې کوم ګناه کړی د الله ته پته د خدا نن مې دومره مرمکه چې څو پر د بخښله نه زما ګناهونه دې معاف کړي دي الله ته وجاړه په دې میاشت کې د الله ګناهونه معاف کوي په دې میاشت کې د الله بخشش کوي دا میاشت صبر میاشت دا میاشت د جهنم نه خلاصېدو میاشت دا د ګناهونو کفاله ده نن الله ته وجاړه الله نه معافي وغواړه که نه کله به الله ته جاړې کله به الله سره روغه کوې کله به الله نه معافي غواړې ژوند خو تېرېږي تېر شه لږ پاتې ده هېڅ پته نه لګي هېڅ پته نه لګي تېر کال مسجد کې په اول صف کې ډېر کسان را سره ولاړ ول نن لاړ څه په قبرستان کې پراته دي هېڅ پته نه لګي زما پیغمبر 63 سال عمر دنیا نه روان ده اے نوجوانا دنیا نه روانې دا پیسې پته کېږي دا موبایل په دې موبایل کې داسې څیزونه وګرځوه په دې موبایل کې داسې سامان وګرځوه په دې موبایل کې داسې سامان وګرځوه داسې نه وي چې بلخت دنیا نه لاړ شي او تا فیسبوک خپلوان ښکاره کړي او در باندې شرمنده وي دې موبایل نه دا فلمونه لرې که دا ډرامې ورنه لرې که دا د پردیسو نه نو تصویرونه دې موبایل نه لرې که دې موبایل کې داسې سامان وګرځوه په دې کې داسې سامان وګرځوه چې ته دنیا نه لاړ شې او تا موبایل خپل خپلوان ګوري چې هغې سترګې اوچتې وي داسې نه وي چې الله ته سره ټیټوي خپلوانو ته سره ټیټوي دا موبایل ډېر عجیبه څیز ده په دې آی ډي باندې علماو بیانونه وګوره په دې باندې قرآن تلاوت وګوره ګانا مه شیر کوه داسې نه وي چې ستا آی ډي پرته وي تا ګانا شیر کړی په دې موبایل آی ډي کې او ته دنیا نه تللی او ستا ګانا خلک ګوري دا ټول ګناه به تا پسې رسېږي دا موبایل به دا فلمونه نه صفحه کوو که نه انشاءالله دې موبایل نه خو به دا ګانې لرې کوو که نه انشاءالله څوک کوئی ماته موسی انشاءالله زما موبایل کې پردیسو نه نو تصویران فلمونه ډرامې زما توبه ده نن نه بعد به دا هر څه به ونه کوو انشاءالله دې ته به نن نه بعد د قرآن تلاوت ورسوو انشاءالله دې موبایل ته به د علماو بیانونه ورسوو که نه انشاءالله او ډېر نوجوانان ښکلي نوجوانان راته ناست دي هغه به نیت کوي مفتي صاحب انشاءالله موږ به نن نه بعد د نبي علیه الصلاة والسلام ږیره چې دا په اسلام کې واجب ده دا اسلام کې ږیره ډېر حیثیت لري مفتي صاحب ما ډېره ږیره لرې کړه ډېر مې الله خفه کړو بس نن نه پس الله نه خفه ږیره خو پرېږدو که نه انشاءالله پرېږدو به انشاءالله
دا سے با اللہ تسترګ په ربا ډیره ګیره مې لرې کړه دا خو د نبی علیه الصلاۃ والسلام سنت تا دا خو د نبی علیه الصلاۃ والسلام سنت تا دا خو د انسان پہچان دا نن نه بعد خو پرېږدو کنه ان شاء الله بلانو نیت خو به کوو کنه ان شاء الله څوک څوک ماته مسایش لا ګیره به نن نه بعد پرېږدو کنه ان شاء الله پرېږدو به ان شاء الله قیامت پورا دا ان شاء الله چې موږ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیژنې چې موږ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیژنې ابو هريره سوال کوي یا رسول الله قیامت پر به تو امتیان څنګه پیژنې خپل امتیان با ابو هريره تاسو کوي یا رسول الله قیامت ورځ به وي دنیا نور انبیا به دنیا نور خلق به وي دنیا کومونه به وي نو تا ته به خپل امتی پته څنګه لګي چې دا زما امتی دا نبی صلی الله ها ها ز خپل امتی پیژنم ز خپل امتی پیژنم و یا اصله څنګه پیژنې و ما امتی الله ز خپل امتی پیژنم ز خپل امتی هغه چې او دس وکي چرمدام وکي او دس وکي هغه به داسې ښکاري داسې بخکاري ښایسته بخکاري بهترین بخکاري هغه به داسې چمک کوي ما ته به پته لګي دا زما امتی دا او دس به کول منځه دپاره هر سړي ته د خپل زوی پته لګي که نه